چې شپېلۍ به راسره وه هم لنده به راسره وه شپېلۍ به راسره وه هم لنده به راسره وه شپونکی د خپلو غرونو رمه به راسره وه. علیکم ګرانو مینهوالو، یو ځل بیا راته د شوکت الله شاداب او کاریز ټي وي په شیشه باندې راغلم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ ملګرو. ویډیو ته د ورتلو نه مخکې یو خاص کوم چې چا چې زموږ دا چینل یې نوي سبسکرایب کړي نو هغه لاړ شي او دغه چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ تاسو ته زموږ کلامونه وخت په وخت رارسي. ملګرو، نننی کلام انتخابي کلام دی د پیر قایل بغړزي صاحبو. پیر قایل بغړزي صاحب وایي چې شپېلۍ به راسره وه هم لنده به راسره وه شپېلۍ به راسره وه هم لنده به راسره وه شپونکی د خپلو غرونو رمه به راسره وه شپېلۍ به راسره وه هم لنده به راسره وه شپونکی د خپلو غرونو رمه به راسره وه سپرلیک ستا دیدن ته به ولاړ په انتظار وم سپرلیک ستا دیدن ته به ولاړ په انتظار وم په لاس کې د ګلونو یوه غونچه به راسره وه چې وخت مې د سبقو غریبۍ نه پرېښودمه ګنتري به مې په اوږه وهم بیلچه به راسره وه وعدې د انتظار کې به د نوک سړی کېدمه تر څو چې به ته نه وې تلوسه به راسره وه د زړه سیکړو به دومره لیونی کړمه ملګرو پروا به زما نه وه که خطره به راسره وه ستا وړاندې به ګونګش شوم ما به هېڅ ویلی نه شو هر څوکو د اظهار ښکلې موقع به راسره وه افسوس هغه رومال چې ستا د لاس رانه چا پټ کړو یوه نښه ستا د مینې وه ښه به راسره وه چې هر چرته چې به تلمه ښه قوي به زما ملا وه قایله خپله مینه پښتانه به راسره وه شپېلۍ به راسره وه هم لنده به راسره وه شپونکی د خپلو غرونو رمه به راسره وه. ډېره مینه او مننه.